ښاغلی خالده ښاغلی خالده خیرات خو به وي مېرمنې پنځم ستون زما د سترګو په وړاندې نامک پاچا ویې وړو هغوی ارومرو هغه وژني زر ورشه او مخه یې ونیسه هله زر کوه نو زر کوه مېرمنې ته پوهېږه چې زه یې څه نشم کولی زما خبرو ته غوږ نه نیسي که نیولی وي سر یې پرې کوي که هلته ما ووینو نو ښه کار به ونه شي تاسو باید زما په حالت پوه شئ مېرمنې مېرمنې تاسو چیرته ځئ د یعید میدان خواته زر کوه لاړ شه سلطانه دا یو ښه زیری دی الله پاک په موږ رحم وکړه انشاءالله چې باران به ټول اور مړ کړي او سرتیري به هم بېرته ماڼۍ ته راشي ظاهره امر وکړئ سلطانه له نامک پاشا او موسی نه کوم خبر شته او که نه له بده مرغه سلطانه کوم سرتیری چې د خوا را روان دي وسلې ورته ورکړي او د عید میدان ته یې ولیږئ یو تار ویښته ته هم تاوان ونه رسېږي امر مو په ځای کېږي سلطانه ټول غوږ شئ نن ورځ به هېڅوک هم هېره نه کړي څوک چې زموږ په وړاندې ودرېږي وګورئ پایله به یې داسې وي داسې مړی به یې د دې لپاره چې خلکو ته عبرت شي اوه شپې اوه ورځې به همدلته ځوړند وي وروستی دعا دې وکړه پاشا زه ستاسو یو هم نه ډارېږم پوه شوئ زه که زر صاحب ولرم هره یوه به یې د خپل سلطان نه قربان کړم کله چې مې په دا روزه لاولې وګورم چې هغه وخت هم داسې خبرې کولی شي او که نه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کاشکه لاسونه به پورته کوئ خاینانو تاسو پوهېږئ چې څه کوئ زر کوئ پاشا خوشې کوئ اوس ډېر ناوخته شوی ښاغلی موسی څنګه چې تاسو زموږ مشران په دار وځړول که نه موږ هم اوس نامک پاشا په دار ځړوو د اعدام په بدل کې اعدام زړه مو په ارامۍ که زړه مو په جنګ تر څو چې نامک پاشا وانخلم له دې ځای نه هېر چېرته نه ځم د دومره سرتېرو له منځه یې کولی شو نو بسم الله که هله صبر وکئ هېڅوک به کوم کار نه کوي همدومره ظلم بس دی نور بس دی اجازه نه ورکوم چې د نور چا وینه تویه شي پوه شوی او که نه تورې مو ښکته کئ د وروستي ځل لپاره درته وایم یا به نامک پاشا په خپل زړه ماته تسلیموئ یا به دا میدان ستاسو خاینانو له وینې ډکوم پاشا به ستا د خبرو لپاره نه د هغه خبرو لپاره یې در سپارو خو که فکر کوې چې خبره همدلته خلاصېږي نو بیا تېروتنه کوې
هله میرمنو بیړه وکئ، خپل ټول شیان مو کېدی او سیده حمام ته لاړې شئ. ته به هم ځې او شهزادګانو ته به پام کوي. د خدای شکر چې بیرته راغلی. زما ټول پام تاسو ته و. شکر هر څه پخواني حالت غوندې دي، خو د دې ګډوډیانو لپاره لږ موله درسونو شاته پاتې شو. په هر حال تاسو اندېښنې مه کوئ، له سره پیلو سمه ده. ونه کې سنن وروسته له دومره پیښو نه د درس ویلو حوصله انسان ته نه پاتې کېږي. سبا ته دې په ټولګي کې وینم عبدالمجیده. شهزاده کېدل څومره سخته ده په خدای. صبر وکړه صبر وکړه. خدایه شکر چې ژوندی یې. ښه فکر کوم یو ځل دې هغه نړۍ ولیده پاشا. تا اجازه ورنکړه چې ویې ګورم موسی. هر کله چې له ستونزو سره مخامخ شوی یم تا دې خپل ځان را رسولی او مرسته شکر چې ښه یې، شکر چې ژوندی یې پاشا. سم کله چې وویل د یعید میدان ته ځم، هماغه شیبه باران شروع شو. لکه معجزه چې شوې وي حیرانه شوم. له ډېره خوشحالۍ نه پوهېدم چې څه کوم. یو وخت وینم چې د سلطان په غېږه کې یم. یعنې ته سلطان په غېږ کې ونیو؟ کله چې مې پام شو ډېره وشرمېدم، خو شوي وو نو څه به مې کړي وو. سنن اوس نه دا ومنه ته ښه سمه په سلطان مینه شوې. جلۍ ولې دا خبره کوي؟ الله خوشحالۍ نه پوهېدم چې څه وکم. بس همدونه. سنان که یو انسان د یو چا لپاره مرګ په غاړه کې واخلي او ورته ودرېږي دې ته څه نوم ورکولی شو؟ که ورباندې مینه شوي هم یم څه توپیر کوي؟ هغه چېرته او زه چېرته امکان نه لري. ولې؟ څوک چې 40 کنیزې په څنګ کې ولري زه په داسې انسان څه وکم؟ نه فکرې هم نشم کوی. خو ولې؟ له دې خبرې نه تېره شای پرې زما او د سلطان ترمنځ هیڅ امکان نه لري، هیڅ امکان نه لري. سلطانه تا څنګه ځان ته اجازه ورکړه چې دا پرېکړه ونیسې؟ هېڅکله دا فکر ونه کړه چې په ما به څه تېر شي؟ پوهېدم چې ما ته اجازه نه راکوئ نو ځکه لاړم. یعنې په خپلو پښو د ځان مرګ ته وسپاره. نه پوهېږم څه درته وایم نامېکه. کوم رښتینوالی چې زما په وړاندې لري ورباندې شک نه لرم، خو داسې د مرګ خولې ته تګ د هر چا کار نشي کېدلی. په اصل کې کوم کار چې تاسو وکړو دا یوه اتلولي ده سلطانه، زه مو هغوی ته ونه سپارلم. خدای ډېر شکر چې خپلو ته دې هېڅکله نه یم شرمولی. ته ښه یې که نه؟ هو د خدای شکر دی. سلطانه اوس نو باید څه وکړو؟ په ماڼۍ کې ټول ستا د اتلولۍ په اړه خبرې کوي میرمن ښوونکې. کیدای شي دا زموږ په قسمت کې وي چې دا ووینو چې ته څومره فداکاره یې. که فکر کوي په دې کارونو دې زموږ سلطان غولولی شي دا باید ویم چې تېروته نه کوي. زه نه غواړم چې زموږ سلطان ما وستی او نه زه غواړم چې څوک وغولوم. هر څه مې چې زړه وغواړي زه هماغه کار کوم. په داسې یو حالت کې مو سلطان باید یوازې نه وای پرېښی. کاش چې د میرمنې په توګه د تېښتې په ځای ته دلته ورسره وای. ځکه ته شهزاده نه لري او نه پوهېږي چې د شهزاده مسؤلیت څه دی. میرمن ښوونکې ته له کومه پوه شي چې د شهزادګانو د راتلونکي لپاره څه باید وکړو. د همدې لپاره زه د سلطان د میرمنې په توګه ځان ته دا حق نه ورکوم چې د احساساتو تصمیم اخلم او په دې تمثیل دې زه نه دوکه کېږم. پوه شوې؟ دا ډول څه چې ستا اصلي څېره به یو ورځ ټولو ته ښکاره کړم ښوونکې.
کښتۍ مو د طوفان له امله دومره بندر ته نږدې شوي دي د همدې لپاره کیدای شي پلان مو خراب شي لعنت دې په دې قسمت وي داسې ښکاري چې طبیعت هم له محمود سره لاس یو کړی او له هغه نه دفاع کوي اول باران اوس هم طوفان خو زفره یوه نه یوه ورځ به طبیعت له موږ سره هم واوسي پوهېږم سختې ورځې مو تېرې کړې خو دا مو نه لومړی او نه وروستی ستونزه ده وروسته له دې باید هوښیار اوسو او څلورو خواته ډېر پام وکړو پوه شوئ سلطانه که ستاسو اجازه وي غواړم یو څه ووایم سلطانه زه فکر کوم هر څومره زر باید دې خاینونو ته جزا ورکړل شي زموږ دولت په خلاف ستاسو د سلطنت او د خلکو په حق کې څه کارونه ونه کړل زما پان باید د خپلو کارونو جزا وویني ما هم په دې اړه ډېر فکر کړی دی خو برعکس مې فکر کړی دی ښاغلی خلک ما خپله پرېکړه نیولې ده د 15 ستنې کسانو ته هېڅ چاته سزا نه ورکول کېږي ښه فکر دی رښتیا وایئ رښتیا وایئ خو دا خبره هم باید ووایو چې هېڅکله نه په شا کېږو څه مو چې تروسه کړي وروسته له دې خپل کار ته دوام ورکوو دا پرېکړه مو نیولې ده چې له هغو سره یو مشورتي جرګه ونیسو سلطانه په مشورتي غونډه کې به د څه په اړه خبرې کېږي دا غونډه د کوم کارونو لپاره چې غواړو ترسره یې کړو په نظر کې نیول شوې ده یوازې عالمان په دې برخه کې نه له 15 ستنې نه ان د 15 ستنې سرکشه سرتېري پکې ګډون کولی شي هر ډول اصلاحات په رای ورکول کېږي تر څو دا هر څه بیا ځلې ترسره نه شي سلطانه په هغه غونډه کې به ټول لاس او ګریوان شي په مشورتي جرګه کې روغه کول خو ډېره لرې خبره ده هغوی یوه خبره هم د ویلو لپاره له دې نه نور څه ښه کېدلی شي اجازه ورکول کېږي هر څوک خپل نظر ووایي دا باید وایي چې بیا داسې تېروتنه ترسره نه شي نامک پاچا په وروستیو شیبو کې وژغورل شو فکر کوم بیا دې چې کومه موخه درلوده هغې ته ونه رسېدې اسما زما په ان ته باید په لومړي قدم کې خپله پرېکړه ونیسې تخت غواړې او که نامک پاچا که تخت غواړې نو په داسې حالت کې ته باید ډېره خفه وي او که نامک پاچا غواړې هغه په خپل ځای کې دی ستا د کوژدې مسله په یوه شیبه کې له منځه تلای شي که زه وغواړم دواړه لاسته راوړی شو ته ښه پوهېږې چې دواړه یو ځای امکان نه لري ته یې نه وینې نامک دې چمتو شو چې د سلطان لپاره ځان قرباني کړي مینې دومره ړنده کړې چې ته فکر کوې نامک پاچا به تا سره هملاسی شي خپلو خبرې ته دې پام کوه مور جانې ستا په وړاندې پخوانی اسمانه ده او تر څنګ دا هېڅکله نه هېروم چې د نامک پاچا مساله د څنګه له ماڼۍ نه پټه کړه فکر کوي چې له هغې نه تېرېږم ته په حقه یې هر څه چې کېدل باید مې درته ویلي وای بیا به هېڅکله هم داسې یو کار تکرار ته نوره دلته پاتې کېدای نه شي مورې همدا نن به له دې ځایه ځې اسما زه دا هر څه یوازې ستا د ښېګڼې لپاره وایم زه چې فکر کوم تا زما د ښېګڼې لپاره هېڅ کار نه دی کړی یوازې د له مانه ګټه اخیستې او خپلې نقشې دې عملي کړي دي نور کار دې نه دی کړی خو وروسته له دې به داسې نه کېږي نور نه غواړم چې ته دلته واوسې مور جانې ته دا کار نه شي کولی وی وینه او خوند واخله ریحان مهرباني وکړئ مور سره مې مرسته وکړه کالي ورته ټول کړه چې پخوانۍ ماڼۍ ته ځي سلطانه دا د مشورتي غونډې موضوع مو له کومه ذهن ته راغله باید له تېر وختونو نه تجربه واخلو نامک پاشا په حقه یاستئ د 15 ستنې د غړو ترمنځ داسې کسان شته چې باید د هغوی سره مشوره وشي دا موضوع باید په ډېره ارامۍ او پوره پام سره حل کړو یعنې له دې غونډې نه باید ګټه واخلو یعنې که راتلونکي کې څوک داسې کار کوي څلورو خواته باید هېڅ څوک هم پیدا نه کړي
په سیاست کې په رښتیا هم زه ستاسو ستاینه کوم سلطانه. نامیکه دا یوازې یو سیاست نه دی، پوه شوې. که غواړو چې خپل هیواد راتلونکی جوړ کړو مجبوره یو چې دا مشورتي غونډه ونیسو تر څو ټول وکولی شي په ارامه سره مشوره وکړي. هغه وخت خریص انسانان خپل ځان خپله ښیي. رښتیا وایئ سلطانه. نامیک پاشا مهرباني وکړئ سلطانه. زه له یوې مېرمن نه یوه مننه په ډبره یم. غواړم ورته یوه ډالۍ ورکړم، خو یو مناسب شی مې فکر ته نه راځي چې ورته زما په ګمان کومه مېرمنه چې تاسو یادوئ فکر نه کوم چې د هغې به ګاڼې خوښې شي. همداسې نه ده زما سلطانه؟ ته په حق یې، نه یې خوښېږي. په لومړیو کې هغوی له تاسو نه څه ونه غوښتل. لږ فکر وکړئ، که چیرې غوښتي اوسي یوازې هماغه ډالۍ کولی شي چې هغوی خوشحاله کړي. ښه نو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو حسونه دي. هله تاسو په ورقې له ما سره یو ځای ولیکئ، سمه ده؟ لا کان پیوس ملګرتیا لامیتی هیله l'espoir زړور عبدالحمید ته څه وایي؟ سامپوخ. ښه نو اوس ووایه ته. سامپوخ. هو زه چې راتلونکي کې لوی شوم لکه ځوانه دال یو سامپوخ کېږم. د مثال ورکولو لپاره د کوم بل څوک پیدا نه کړه. هر څه چې نه وي هغه د هغو سرتېرونه دی. دا نو څه ده؟ لکه چې هغه زړور نه ده، هغه پرې نه ښوده چې موږ شمنۍ مانۍ ته لاړ شو. زورورتیا یې ښکاره ده. نو سنان ته په مانۍ کې هیڅ نه ویرېدې؟ هیڅ ونه ویرېدم. سلطان مو هره شیبه له ما سره و، نو ولې ویرېدلی وای؟ هسې نم دا جنجالونه په ارامي سره خلاص شول. نور نو ټول یو ځای اوسو. دا چې پانامک پاشا کوم څه نه دي شوي نور هیڅ هم نه غواړم. یعنې زموږ د حکومت به ارزښته کس دی، د همدې لپاره مې وویل. پوه شوم ګلفدان. راځئ خپلو درسو ته دوام ورکړو. له مخ مینې ته وایي. هو البته چې په یاد مې څنګه یې ښه؟ د خدای شکر ښه یم. ښه ده ماشاءالله. احتیاط کوه، ځان ته پام کوه چې بیا موږ سرګردانه نه کړې. حالا نو ځه زویه. همدومره و ما پرېږدې؟ ښایي څه وکړم؟ زه پرته له تاسو نه هېڅوک نه لرم. دا چې زما ژوند مو وژغوره، ما داسې یوازې نشي پرېښودی. نه کېږي، یعنې اصلا امکان نه لري. زه هېڅکله هم تا له ځان سره نشم وړی. ولې په دې کلي کې هېڅوک نشته چې تا نه ساتنه وکړي؟ وګوره هلته مېرمنې دي، هغوی څنګه ورشه ځه نو. ته څه وایې پلاره؟ زویه د خدای دپاره زما شا پرېږده. د ماڼۍ وضعیت څنګه دی؟ ټول ارامه دي که نه مېرمن ګوهر؟ د خدای شکر ټول ارامه دي زما سلطانه، خو لږ ویرېدلي دي، خو شکر ده ټول ښه دي. ښه ده. ستا نظر څه دی که یو محفل ونیسو؟ ځکه دا څو ورځې مو ډېر بد وضعیت ولیده. ټول حق لري چې لږ خوند واخلي. امر مو په ځای کېږي زما سلطانه. مېرمن ګوهره پام کوه چې زیرکي ونه کړې. د سلطان خبرې خو دې واورې. ویې ویل د دې مېلمستیا لپاره د هېڅ ډول مصرف نه ډډه ونه کړي. امبره ستا هسې نم د خوشحالۍ محفل خوښېږي چې ډېر خواږه وخوري. خیرت خدای، د څه شي محفل؟ سلطان صاحب یې غوښتنه کړې د باران ورېدو لپاره او مورا کې د بریا له امله. نور څه وغواړي؟ د موده بریالی؟ هلته هم طوفان شوی دی، خو زموږ بیړۍ وکولی شو چې د موده بندر ته نږدې شي او ټول یرغلګر هم وځپل شول. شکر. نور نو څه وغواړو؟ ښاغلی خالده ته څنګه کولی شي چې د نامک پاچا خبره له ماڼه پټه کړې؟ څنګه کولی شي؟ مېرمنې که بیا د داسې یوه تېروتنه وکړه دا هر څه چې زموږ په منځ کې دي دا به له منځه لاړ شي. یا دا چې تر اوسه هم د باور کولو لپاره تېروتنه کوم. هیله کوم د باور کولو لپاره هېڅ شک هم ونه کوي. ستاسو مور هم له ما نه همداسې یو څه وغوښتل،
کنه نو ما نه غوښتل پټې مور مې په داسې حالت کې نه ده چې خبره یې د منلو وړ وي. ډېر ژر به له دې ځایه لاړه شي. که ته نه غواړې لکه مور مې تا ته ځواب درکړم نو هېڅکله به تېروتنه نه کوې ښاغلی خالده. مېرمنې تاسو ته ډاډ درکوم چې دا کار به بیا هېڅکله ونه شي. سمه ده. په ماڼۍ کې څه خبرې دي ووایه. همدا چې واورئ نو تاسو به ډېره حیرانه شئ مېرمنې. ملګرو تر کومه چې خبر شوی یم سلطان یو مشورتي غونډه نیسي. دا ځل یوازې عالمان نه زموږ مشران هم په دې غونډه کې ګډون کوي. ته رښتیا وایې ورور جانه سلطان څوک چې ورسره هم نظر نه دی هلته یې غواړي. ته تېروتنه کوې وروره. له مخالفونو نه هم یو نماینده ټاکل کیږي. یعنی موږ هلته تللی شو او خپل نظرونه ورته ویلی شو. دا وګوره څه په ګډو وړو سره دی. پوهېږم چې ته رښتیا وایې. یوه بله مسله ده چې زه یې ډېر اندېښمن کړی یم. سلطان به موږ ته څه سزا راکړي؟ ملګرو تر کومه چې زه خبر یم سلطان هېڅ چاته جزا نه ورکوي. ټولې ستونزې په هغه غونډه کې ویل کیږي او مشورې سره حل کیږي. زمونږ سلطان هم لوی زړه لري. داسې ښکاري چې د خدای د ښه بندګانو څخه دی. د باران ورېدل یو ښه دلیل کېدلی شي. باران دې وویل؟ ما خو ګمان کوه چې اسمان به سوری شوی وي. له موږ نه کومه تېروتنه شوې ده که څنګه؟ دا به دلته کېدم. دا ګلان کم دي پوه شوې. ډېر غواړم ډېر 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 ډېر. ته هم دا زر ویسه هله هم راسته وکړه. مرسته زر کوه هله. زه نه پوهېږم دې ښایسته کېدو لپاره څه اړتیا ده. حسن هم زموږ ماڼۍ خو ډېره ښایسته ده. زه په هېڅ هم نه پوهېږم اغلې. زه خپل هم د سلطان مخې ته ولاړ وم او ویل یې هېڅ ډول مصرف نه ډډه ونه کوي. په خپلو ګناهګارو غوږونو مې واورېدل. که ستا په زړه وي لږ شربت او لږه موسیقي به اوسېږي بس خلاص هم دومره. هم برکه تا ته یې پرېږدم ته له ختیځ نه هم خواږه راغواړې. والله چې بد فکر نه دی اغلې. توبه خدایه توبه. توبه خدایه د دې مېرمنې خلاصه. اوهو له غرب نه خواږه. ما هم غوښتل چې هم دا ووایم. ښاغلی امبره ما ته وګوره د دې ملمستیا ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. څه شي خواږه فقط چې خواږه نه لرو. چوپ شئ خندا مو بنده کړئ انجونو. سمه ده نو سمه ده زه هم له خواږو تېر شوم. سمه ده د هوسۍ غوښه غواړم. د اندېښنې وړ څه خو نشته که نه؟ خدایه ته راته صبر راکړې. په ما مه خندئ. زه ستاسو د ملنډو نه یم پوه شوئ. خپل وضعیت ته وګورئ. مخ ته هم کتل نه کېږي. زر کوئ خپل سینګار خلاص کړئ. هله زر کوئ هلئ لاړ شئ زر حمام وکئ او تر ټولو ښکلي کالي مو واغوندئ. دا امبر جان هم د ځان سره ویسئ. ځینې نازونه وعداګانې به در وښیم. ماښام ته باید د سلطان په وړاندې د پري په شان واوسئ. هو پاسېږئ پاسېږئ پاسېږئ. آفرین شاباس. هیله کوم خبره مه اوږدوئ. سلطان دا محفل خپل د وخت تېرولو لپاره نیولی دی. هیله کوم ارامه اوسئ. یوازې یو جشن دی کوم خاص محفل نه دی. سلطان مو په داسې یو محفل کې مېرمنې خیاله ولیده او واده یې ورسره وکړه. د همدې لپاره په دې ماڼۍ کې هر څه امکان لري څه نه. نو داسې خبره ده. سلطانه یوه موضوع ده چې باید تاسو ترې خبر شئ. انجینیر ساریګي مړ شوی دی. ښه تاسو په دې اړه څېړنه وکړه. داسې نه چې کوم بل څوک پکې لاس سلطانه ما خپله په دې اړه څېړنه وکړه. د مسمومېدو او یا هم د وار کومه نښه مو په وجود کې ورته پیدا نه کړه. په ډېر ګمان سره ستونزه یې په معده کې وه. ګمان کوم چې هماغه د مرګ لامل شوی. خدای دې وبخي. نظر په دودې هر څه ته چې اړتیاوي ترسره کوي او کورنۍ ته یې زما له خوا نه تسلیت ورکوي. پوه شوئ؟ امر هم په ځای کېږي سلطانه. سلطانه یو بله ستونزه هم لرو. اورم یې موسی. د توپخانې کارونه پای ته نه دي رسېدلي. یوازې دومره پوهېږم چې نقشه یې د انجینر په کتابچې کې وه. نو کار ته مو همداسې دوام ورکوي. سلطانه ټول ځایونه مو ولټول خو کتابچه مو پیدا نه کړه. یو ځل بیا مو لټوئ موسی. موږ نشو کولی د توپخانې کار داسې په نیمه کې پرېږدو. پوه شوې؟ هڅه وکړئ. خپله هڅه کوو سلطان. د ملکو په شان شوې ډېره ښایسته شوې یې. که نامک پاشا دې وګوري نو سترګې به درنه لرې نه کړي. صالح دا خبرې مه کوه. څه شرمېږم. توبه ته هم نو شرمېدل بس که نو.
د کوم پردی سړی نه د راتلونکي خاوند په اړه د خبرې کوم. انجینو تاسو ډېره خوشحاله ښکارئ. هیڅ یو بل سره مو ټوکې کولې مورې. لږه بیره وکړي انجینو. ماښام ته کیدای شي مېرمن اسمام راشي، مېلمستیا ته ناوخته رانشي. زه اوس مېرمن ګوهر ته ځم، بیا لاندې ستاسو په تمه یم. ای هرومرو له سلطان سره مو زموږ د کوژدې په اړه خبرې کوي. عمامې موږ سره ژمنه کړې. دادی ویلې مې وي چې ډېر ژر به کوژده وکړي. انشاءالله. حاله راځه چې اول بند وګورو، که قسمت دې ښه وي په داسې حالت کې له نامک پاشا سره به مخامخ شي. زه چې ځم حاله نو. یعنې غواړم دا درته ووایم چې وروسته له دې غوښه یې ستا او هډوکې یې زما. هر څنګه چې غواړې تربیه یې کړه. دا زما امانت تاسو. ډېر ښه فکر دې کړی ښاغلی موسی. دلته به هم یو کسب زده کړي او هم به یو ښه ځای ورته پیدا شي او خېټه به هم له خیره مړه وي. ثواب یې ډېر دی. ژوندی اوسئ، ژوندی اوسئ. ځان والا دې ملچه. پلار جانه ته چېرته ځې؟ څه دې ویل؟ زه ځان ته کاروبار لرم، وروسته له دې به همدلته اوسئ. پلار جانه نه خو ما هیڅ کله هېر نه کې. سمه ده ځینې وختونه مې لیدو ته سمه ده راځه اوس لاړ شه. او موسی داسې ښکاري چې ځان ته د یو ملګری پیدا کړی. هېڅ پوښتنه مه کوه پاشا، ځان ته مې او غم وکاته. ژغورل خو بیخي ورته امکان نه لري. دا یو آسماني بلا ده. هو د اولاد څښتن خو شوې. وګورم چې مور یې څه وخت پیدا خدای دې کوي. په خیر خلاصه کړه وروره. ما غوندې سړي سره نو څوک څه کار داسې لري. مه وایه وروره. البته چې ستا په قسمت کې هم څوک شته، خو که څلورو خواو ته دې وګورې نو هرومرو یې پیدا کوي. زه خو یې نه وینم، نه یې وینم. ګل فیدان که یو څه درنه وغواړم ته یې منې؟ هله راځه چې قدم ووهو چې د نامک درته پام شي. هله نه صالحې اوس یې پرېږده. همدا چې هغه روغ او جوړ وینم همدا راته بسه نه کوي. خپله ښه پوهېږي. دا ځل نو شله کېږم نه، ځکه چې کوژدې ته مو لږ وخت پاتې دي. رښتیا صالحې یو څه مې پوښتنه کوله. نامک پاشا د څه لپاره خپل دومره وخت له هغه بورتي سره تېروي؟ ښاغلی موسی ښایي؟ نه پوهېږم، داسې ښکاري چې نږدې ملګری دی. په هر حال اوس چې نه غواړې لاره شي نو دننه به لاړ شو، که نه نو مېرمن ګوهر به مو ګیر کړي. سمه ده. هله ګلفیدان. سمه ده زو. هله ګلفیدان. یو دوه درې. لږ دې ځان وخوځوه جلۍ، څه بلای تو به خدای ته به وایه چې وړلم دا مې وي. یو دوه درې. د سلطان سلیمان مخې ته ورځئ د خدای لپاره. لږ یې ښې ورته وناڅئ. یو دوه درې. او داسې نه، لږ د ځان سم وخوځوه، داسې د ملا وخوځوه، داسې قربان دې شم، داسې. آفرین 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 تکړه شه ته ښه یې. یو دوه درې. یو دوه درې. بده داسې نه، ټول په دې فکر کې دي چې سلطان زړه لاسته راوړي. توف دې خواته لاړه شي د سلطان په اړه خبرې کوي، هغه خواته لاړ شي د سلطان په اړه خبرې کوي. نه پوهېږم چې سلطان څه لري چې ټولې شانې ولیده. خیرات خدای ښوونکي. اوس وینم چې ماشاءالله له ځانه سره هم خبرې کوي. نه همداسې مې خبرې کولې. ښه نو داسې ده، ځان سره دې څه ویل؟ که نن مو اجازه وي د نن شپې محفل ته نشم راتلی سلطانه. د څه لپاره؟ ښه نو ځکه چې زړه مې نه کېږي. هسې نه محفل د دې لپاره چې تاسو خوشحاله اوسئ دی. آفرین سنان دوام ورکړه. همداسې ټول ماڼۍ ستاسو د زړه لاسته راوړلو لپاره له ساره تر اوسه چمتووالی نیسي. هیڅ امکان نه لري مېرمن ښوونکې، ته باید راشې. ته د دې کورنۍ یوه غړی یې. د نورو په شان غواړم ته هم هلته ووینم. سمه ده، اوس چې اجازه نه راکوې نو مجبوره یم چې راشم. ډېر ښه.
میرمنې ډېره موده کېږي چې ستاسو ښایسته غږ مو نه دی اورېدلی. امکان لري چې یوه سندره زمزمه کوي؟ ولې نه، هرومرو یې زمزمه کوم که سلطان مو وغواړي. البته چې غواړم یې. پوهېږې ستا غږ د ټولو خوښېږي. Sen benim doğan güneşim, saadetim, hasretimsin. Sen yoksan eğer feryat benim, figan benim. Etme dili suzanıma, eyleme zulüm. Nefesim sensin, sen yoksan dayanmaz gönlüm. لږ نور منګور وخورې نو په معده کې به دې په شرابات بدل شي او نشه به شي. همداسې به وشي. هېڅ چې ونه شي، لږ تر لږه اعصاب خو مې ارامه کېږي. ولې دې اعصاب خراب دي څه نن، خو په دلیل باندې پوه شوم. فکر کوم زه بلا وهل یم، هېڅ نه پوهېږم. دا چې لامل یې څوک او څه دی پوه وروکه نه پوهېږم. همدومره پوهه شه چې دلیل یې یو سړی دی. ماښام په خیر زما سلطانه. ماښام په خیر. په خیر راغلی اسما. مېرمنې نن بیا هم لکه پخوا ډېره ښایسته داسې هوښیارې ښایي. په دوام ښه یمه مېرمنې، په اجازه زه ځمه. راشه دلته کښېنه. ډېره موده کېږي چې نه مې لیدلی. ته ښه یې؟ د خدای شکر زه ښه یم زما سلطانه. په اصل کې تاسو څنګه یاستئ؟ ښه شو چې په خیر تېر شو. یوه ډېره خطرناکه پېښه وه. همداسې ده، همداسې ده. خو څنګه ده چې ولیدل، یوې تورې شپې پسې رڼا ده. د اور لګېدنو په وخت کې خو به ډېر نه وېرېدلې که نه؟ نه وېرېدم، خو ستا لپاره ډېره په اندېښنه وم. د خدای شکر چې باران په وخت وورېدو او له دې لوی خطر نه وژغورل شو. ستا په ان زما په اړه خبرې کوي؟ سلطان به مو څه ووایي؟ پلار مې له تا سره ډېره مینه لري، ځکه د یو چا امانت یې او په دې م پوهېږي چې نامک پاشا ورباندې ډېر ګران دي. ته به یې وویني ګلفیدانه ستاسو کوژده به هرومرو ومني. اوه خیر دې وي انشاءالله. ګلفیدان ډېره لویه شوې ده، ماشاءالله ښایسته شوې یم. همداسې نه ده؟ همداسې ده. کله دی چې د سترګو په وړاندې اوسېږي نو پام دې نه وي چې ماشومه ده. کله یې 2 ورځې مخکې صالحه او ګلفیدان زما لیدو ته راغلي دي. خبر یم. له ګلفیدان سره مې لږې خبرې وکړې. زما په اند چې د کوژدې وخت دی. ښه نو داسې ده. ښه نو خپله ګلفیدان درته ویل، هغه هم لکه تا فکر کوي. اوس زما سلطانه خپله یې دا مسله داسې یاده چې دا ښه ده. زه باید یو سم هلک ورته پیدا کړم. په دې مسایلو کې تر کومه چې فکر کوم ته ډېره ښه پوهېږي. په دې اړه لږ فکر وکړه. په اصل کې یو کس زما په نظر کې شته. ښه نو هغه څوک دی؟ کله ما نه پوښتنه کوئ، زما په ان موسی یو ډېر ښه ټاکنه کیدی شي. زموږ موسی ښې؟ هو بلکل خپله یې. موسی یو ډېر ښه سړی دی، زه یې ښه پېژنم. خو څه ووایم، مثلا لکه نامېک ښه چلند نه لري. بیا ګلفیدانې برعکس ده. ستا په اند چې دواړه به جوړ راشي؟ سلطانه ویل شوي دي چې 2 کسان چې مخالف طبیعت لري یو بل سره ډېر ښه نظر نه لري. موسی له هرې خوا نه د باور وړ کس دی. نظر مې دې خوښ شو. خو یو ځل باید له ګلفیدان سره هم خبرې وکړم. زما په ان خپله ګلفیدان هم همدا خوښ. نو داسې ده،
زه بیا هم په دې اړه فکر کوم. که ستاسو اجازه وي غواړم د میرمنو احوال واخلم زما سلطانه. ته تللی شي. زه نشم کولی چې د هر څه زه نور ډېر وزغمم. ماښام په خیر سلطانه. ماښام په خیر ښوونکې. لکه چې غواړې مخکې لاړه شي. همدومره بسنه کوي. ډېر ښه. ښه شپه. هو خبرې مې وکړې. څه یې ووایي؟ چمتووالی دې ونیسه ګلفیده. ډېر ژر به کوژده وکړې. ما خو ویلې وو که نه چې دا مسله به هرومرو هواره شي. یوې خواته یې کنیزي او بلې خواته یې رقصې. هوښیار خو خپله یوه لویه ستونزه ده. ستونزه زیرکی او باجورته کفتری. راغلی څو ساعته کېږي چې ستاسو د دیدار لپاره دلته په تمه یم. ډېر ښه. دا ودلیدم. نامکه ته څه کوې که څوک مو وویني؟ اسمه زه چمتو یم چې ستا لپاره د ټولې دنیا په وړاندې ودرېږم. خو زه داسې نشم کولی. هر کله خو ستا په زړه کار نه کېږي چې د مرګ په وخت کې د خپله مینه اظهار کړي. لکه تل هر ځل چې د مرګ خولې ته ځې نو ژغورل کېږي. اړینه نه ده چې اندېښنه وکړې. اوس راته هر څه عادي شوي دي. اسمه زما هغه ورځ ډېره ښه په یاد ده چې تازه وبخښم. خبره یې راغله چې ومې کړه. ما خو مې په خپلو ټولو ژمنو وفا کړې ده. خو تا په یوې ژمنې دې وفا نه ده کړې نامک پاچا. شپه په خیر زه ځم. اسمه څه وخت به ته خپل د عزت نه لاس واخلې؟
یعنی پیانو هم دې ته وایي؟ زه هم ډېره ښه پیانو وهي کفترې. مننه. د هرې ورځ په تېرېدو یو نوی مهارت یې وینو. بیا څه خبره ده چې راغونډې شوي یاستئ؟ سم د غوږونو دیوال مو جوړ کړی دی. هله لرې شئ، زر کوئ زر کوئ. هلئ هله نه ښکلې کوترې، سلطان صاحب غوښتې دا بیا وروسته وغږوه. موسیقۍ مې درته وښوده. پیانو هم براغه پیانو. بلا ورپسې هر څه چې ده. هله ما پسې راشه، زر کوه. پیانو زما غوږو ته یو غږ راځي، دغسې فکر کوم ته یې اورې؟ څنګه یې وانهورم مېرمنې؟ دې خوا یې خوا مې غوږ ونیوه، په پای کې پوه شوم چې غږ له کومه ځایه راځي. بیا پوه شوم چې زموږ خپلې کوترې له کوټې نه غږ راځي. کاشکې مو لیدلی وې، ښایسته غږوي. د څه چټیات وایي ګلزار؟ هغه کفتره څه غږوي؟ سلطان مو هغې ته پیانو اخیستې ده، هماغه غږوي. څنګه امکان لري؟ دا ښځه څه صفت لري چې سلطان مو داسې با ارزښته ډالۍ ورته راغواړي؟ اوس به زه پیانو غږول در زده کړم. یوازې یو لیک. هو یوازې یو کوچنی لیک او پراته له کوم نور معلومات. بدلېدل. پوهېږي چې موږ په روسیه کې ورته څه وایو؟ موږ ورته بلاش وایو. د بدلون په معنا ده چې امکان وي. بلاش. خو دلته وګوره نیکولای، استنبول بیخي نه دی بدل شوی، بلکل د پخوا په څېر دی. خو وګورو چې سنان بدلون کړی دی او که نه. اندېښنه مه کوه، په ما باور وکړه. ځوانان تل د داسې ستونزو سره مخامخ کېږي زویه. دننه راشه. سلطانه ډیره ډیره مننه. تاسو یوازې ماته پیانو نه، زما د ماشومتوب کوم وختونه چې له مور سره مې تیر کړي ول ټول یې راته ډالۍ راکړل. تاسو له کومه پوه شوئ چې زما پیانو خوښیږي؟ ملګرو مې په دې اړه مشوره راکړه، هغوی دا ټاکنه وکړه. آی پری بالکل خپله ده، ځکه ما یوازې هغې ته ویلي وو. کله مې چې مور له لاسه ورکړه او له روسیې نه مهاجر شو، خپله پیانو مې همالته پرېښوده، مجبوره شوم. په ژوند کې مې تر اوسه یوازې لکه یو ارمان پاتې وه چې مجبوره شوم همالته یې پرېږدم. په رښتیا هر څومره چې مننه وکم کمه ده. ته د ډېرو ښو شیانو لیاقت لرې سنان. سلطانه ځکه تاسو یو مهربانه کس یاست. هغه شپه ما که کومه بله هیله نه درلوده چې نه ولاړم، یوازې زړه مې وویل چې تاسو سره اوسم. زما پان که تاسو په داسې یو حالت کې وئ، زه مو یوازې نه پرېښودم او هېڅ ځای ته نه تلاست. ته ولې داسې فکر کوې؟ ځکه چې زه پوهېږم څنګه چې تاسو ماته ارزښت لرئ، همداسې زه تاسو ته ارزښت لرم. نو مسله یوازې د ارزښت ده.